مبارک 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 د افغان مالونو په سر یو بل د سرو زرو تاج هم په سر شو. د افغانستان لوبغاړی د ورلد 11 لوبډلې کپټان شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان د مالونو د کرکټ د لوبډلې غړی محمد الله احمدزي د ورلد 11 لوبډلې کپټان وټاکل شو. ورلد 11 د څلورو هیوادونو له لوبغاړو جوړه شوې لوبډله ده چې د انګلستان له الف ټیم سره به یوه دوستانه سیالۍ کوي. محمد الله احمدزي د مالونو په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له لوري غوره لوبه کړې او په همدې ویاړ ورته کپټانۍ سپارل شوې ده. د ورلد 11 په نوم د څلورو هیوادونو د لوبغاړو په ټیم کې پاکستان، هند، بنگلادیش او افغانستان درې لوبغاړي شامل دي. د افغانستان له لوري محمد الله احمدزي نه علاوه محمد اشرف او توفیل دستخیل هم شامل دي. د افغانستان د مالونو کرکټ ټیم د 15 هیوادونو د ورلد سیریز په دې ټورنمنت کې چې د اگست له 4 تر 14 دوام درلود، پاکستان، بنگلادیش او کوربه انګلستان ته لومړیو 3 شلوریزو کې ماتې ورکړه. د هند مقابل کې بریالی نشو او بیا په سیمی فائنل کې د انګلستان په مقابل کې په 10 منډو ماتې وخوړه او د فائنل نه پاتې شو. د افغانستان د کرکټ د مالونو ټیم لوبغاړي د دې ټورنمنت په غوره لوبغاړو کې یاد شوي چې یو پکې محمد الله احمدزي دی چې د څلورو ټیمونو د لوبغاړو د شریک ټیم کپټانۍ ورته سپارل شوې چې ستر ویاړ بلل کېږي. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زمونږ چاینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.